स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान دا د IMF برانچ جوړ شي پاغي باندې بیا سټیټ بانک اف پاکستان په ځای باندې سټیټ بانک اف IMF لیکل پکار پاکستان په بدترین پاسپورټونو کې د پاکستان شین پاسپورت شامل جنوب د مدینې د ریاست دی او د ګاډي مخ یې هغه اسرائیل طرف ته روان کړی پرون په پارلیمنت کې مینی بجټ پاس شوی دی او دې سره د قومي اسمبلی نه د سټیټ بانک اف پاکستان د خود مختارۍ بل پاس شوی دی مینی بجټ څه دی عزیزانو مینی بجټ دا دی چې حکومت د کال په آغاز کې د ټیکسونو کم هدف یې ښیو چې موږ به دومره ټیکسونه راغونډو د هغه هدف نه زیات ټیکسونه راغونډ کړي دي نو چې کله ته د خپل هدف مطابق ټیکس راغونډ کې یا د خپل هدف نه زیات ټیکسونه راغونډ کې نو بیا د مینی بجټ راوستو ضرورت نه مینی بجټ خو سړی ځکه راولي چې ما د ټیکسونو کم هدف یې ښیو نو هغه هدف حاصل نه شو نو آمدن کم دی نو اوس زه نور ټیکسونه لګوم چې د آمدن لږ سیوا کړم نو حکومت د خپل هدف نه زیات ټیکسونه راغونډ کړي دي او بیا مینی بجټ راوړو او د 400 ارب روپو نوې ټیکسونه ولګول ولې وی دا راته IMF وایي IMF ورته وایي یعنی زمونږ د قوم نه ټیکس لري پیسه راغونډوي د چا دپاره زما او ستا د سکول د هسپتال د انصاف د سړک د بجلی او د ګیس دپاره نه د IMF دپاره نو تقریبا 400 ارب روپو نوې ټیکسونه دا په دې کې لګېدلي په دې مینی بجټ کې دا اعلان کړی دی چې هره میاشت کې به د بجلی قیمت سیوا کېږي او هره میاشت کې به د پټرول او ډیزلو قیمت سیوا کېږي 13 میاشت کې 5.5 روپے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ دے سیوا کا 5.5 روپے 60 بلین روپی 60 ارب روپے په یو میاشت کې راغونډې کړې صرف د بجلی په مد کې پرونی اعلان وکړو چې 4.5 روپے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ دا د جنوري په میاشت کې په بلینو کې راغونډې 80 ارب روپے د دسمبر په میاشت کې راغونډې کړې تقریبا 80 ارب روپے به دا په جنوري په میاشت کې راغونډې دا په فی یونټ بجلی چې خپل کم قیمت ته دی 13 روپے یونټ دا ورپسې اضافه نوې ټیکس دی چې هغې ته وایي فیول پرایس ایڈجسټمنټ دا بدترین قسمه ظلم دی بدترین قسمه ظلم دی او بیا د سټیټ بانک دا خودمختاري د سټیټ بانک داسې خودمختاري چې سټیټ بانک د پاکستان پارلیمنت ته جواب دی نه سټیټ بانک د پاکستان حکومت ته جواب دی نه سټیټ بانک باندې به لیکلي سټیټ بانک اف پاکستان خدا په جواب دی IMF ته د دې سټیټ بانک ته خود مختارۍ چې د قومي اسمبلی نه پاس کړو سینټ ته به راوړي د دې په ذریعه سره به سټیټ بانک اف پاکستان دا د IMF برانچ جوړ شي پاغي باندې بیا سټیټ بانک اف پاکستان په ځای باندې سټیټ بانک اف IMF لیکل پکار دي अब د سر د پاکستان په کنټرول کې نه دا انسټرومنټ اف سرنډر دی دا د سقوط دستاویز دی پاکستان معاشي طور غلام شو د پاکستان کم بینک چې د پاکستان کرنسی چاپ کوي او د پاکستان په نوټونو اختیار دی هغه بینک براه راست د IMF په قبضه کې لاړ د پاکستان اختیار ته ختم شو نو دا معاشي سقوط دی د پاکستان پرون دا خبر راغی دا صرف د 2-3 ورځو کې چې کوم خبرونه شي تاسو ته ګلوبل انډیکس کېږي د پاسپورټ 111 ملکونو پاسپورټونو د دې انډیکس چې دا د کې سټرونګ پاسپورټ کم دی مضبوط پاسپورټ عزتدار پاسپورټ توقیر والا پاسپورټ کم دی او بیا په نمبر روستو نو 111 ملکونو کې پاکستان په بدترین پاسپورټونو کې د پاکستان شین پاسپورټ شامل او دا دغه چا په حکومت کې چې چا به زه پاکستان شین پاسپورټ ته عزت ورکوم توقیر به ورته ورکوم زمونږ د لاندې صرف 3 ملکونه دي یو عراق دی او بل شام دی او بل افغانستان دی او باقي ټوله دنیا زموږ نه مخکې او دا دریم کال مسلسل پاکستان په دې ځای باندې ولاړ په 108 په 111 کې په 108 نمبر باندې مونږ بدترین صورتحال باندې او انډیا پروس کال په 90 نمبر باندې و نن دیس کال په 83 باندې لاړ دای پاسپورت په بر روان دی 1 نمبر طرف ته پیشرفت کوي
مضبوط پاسپورت طرف ته توقیر والا پاسپورت طرف ته پیشرفت کوي د 90 نه د 90 نه 83 ته لاړ او زه د 3 کالو داسې په 111 کې په 108 نمبر باندې ولاړ. نورونو دا مکمل طور ناکامه دي. یو عوام دشمن حکومت ته د قانون سازۍ خو تاسو ته ما ووي چې نوم د مدینې د ریاست دی او د ګاډي مخ یې هغه اسرائیل طرف ته روان کړی او نوم د مدینې د ریاست دی او کومه پالیسۍ چې دي هغه د IMF د غلامۍ دي.